سفسطه یا ناسمه ادعا هغه ډول ادعا ته ویل کېږي چې په هغه کې غلط یا ګمراه کوونکی استدلال کارول شوی وي چې ویونکی غواړي له همدې لارې خپله خبره پر موږ ومني. لاندې بېلګې وګورئ: اوس مهال خلک له 100 کلونو زیات ژوند کوي. د اوسني پېر خلک له 100 کلونو وړاندې خلکو په پرتله د راک اینډ رول رول موسیقۍ ته غوږ نیسي. د دواړو جملو پایله دا راوځي چې دا موسیقۍ تاسو ته اوږد عمر په برخه کوي. په داسې حال کې چې صغرا او کبرا سمې قضیې دي او دا ډول پایلو ته د رسیدو په برخه کې هیڅ کره دلایل نشته، اوس مهال د اوږد عمر یا ډیر ژوند کولو لپاره نورې لارې چارې هم شته چې بیا نو ویلی شو صغرا او کبرا له دې ډول پورتنیو ادعاو ملاتړ نه کوي. نورې بېلګې ته هم غوږ شئ. لومړی: د شریف لیدلوری غلط دی ځکه چې هغه یو احمق دی. دویم: پاروتي وایي فلانی خبره سمه ده، بیا نو سمه ده. که لومړۍ بېلګې ته وګورو، دا ادعا نه ده بلکې د شریف شخصیت وژنه ده. په دې نه هم نه پوهېږو چې آیا د هغه لیدلوری ناسم دی یا که هغه یو احمق انسان دی. همدارنګه دویم استدلال له پاروتي څخه ملاتړ کوي، نه د هغه له استدلال څخه. موږ نه پوهېږو چې آیا پاروتي په حقه ده ځکه چې ویونکي د خپلو څرګندونو په ملاتړ شواهد نه دي وړاندې کړي. په دې دواړو بېلګو کې د دې پر ځای چې استدلال وشي، یو پکې شخصیت ته سپکاوی کوي او بل پکې د شخصیت ملاتړ، په داسې حال کې چې د خبرو د اثبات لپاره هیڅ استدلال نه دی وړاندې شوی. دا هم بله بیلګه: تر اوسه چا نه ده ثابته کړې چې فضایي موجودات نشته، نو فضایي موجودات شته. صغرا او کبرا سمې قضیې دي، خو پایلې بیا د دې قضیې له اصولو پیروي نه کوي. په دې تړاو دا متضاده بیلګې وګورئ: تر اوسه چا نه ده ثابته کړې چې فضایي موجودات شته، نو فضایي موجودات نشته. دواړې قضیې سمې دي، بیا نو څرنګه کولی شو چې ووایو کومه یوه یې سمه ده؟ موږ نشو کولی پرته له کره ثبوتونو پایلو ته ورسیږو. کله چې د یو دلیل د ناسم یا سم په اړه فکر کوئ، په دې وخت کې هغو ثبوتونو ته پام وکړئ چې د ادعاو د ملاتړ لپاره کارول شوي وي. هو بالکل، د یوه دلیل د سموالي او ناسموالي په اړه فکر وکړئ. آیا مقدمې په سمو او منطقي استدلالونو ولاړ دي؟ آیا پایلې د مقدماتو څخه تعقیب شوي دي؟ آیا داسې کوم نورې بدیلې پایلې هم شته چې ممکن معتبرې او باوري وي؟ دا پوښتنې به له تاسو سره مرسته وکړي چې د دلایلو په اړه انتقادي فکر وکړئ او معلومه کړئ چې آیا دا دلایل ناسم دي او که نه.